د اوبو او انرژۍ وزارت او عزیزي بنسټ ترمنځ د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوه. د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور دغه هوکړه مهمه لاسته راوړنه ګڼلې او پر نورو پانګوالو یې هم غږ کړی چې له فرصت څخه په استفادې سره دې راشي او د افغانستان بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. همداراز د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي ویلي چې د پلان له مخې تر 2022 میلادي کال پورې به له سولر سیسټم، اوبو، زغال او بادي سیسټم او ګاز څخه 10,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي. هغه زیاته کړې چې لومړی هدف یې دا دی چې افغانستان د وارداتي انرژۍ له احتیاج څخه خلاص کړي او په وینا یې په دغه پروژه کې به 150,000 افغانانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. نوموړي همداراز ویلي چې د پروژې د ژر بشپړېدو په موخه افغانستان یا نږدې سیمه کې د پایو ټرانسفرمرونو او کیبلونو فابریکه هم جوړوي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان کې به یو تربیوي مرکز هم جوړ کړي چې د برق اړوند مسلکي کسان پکې وروزل شي او بهرنیو متخصصینو ته اړتیا پیښه نه شي. د ښاغلي عزیزي د معلوماتو له مخې د افغانستان روښانه کولو لپاره 4,000 میګاواټه برېښنا کفایت کوي، خو 6,000 میګاواټه نوره برېښنا بیا د صنعت لپاره په نظر کې نیول شوې ده.